میش چې د کومې علاقې شی اپریشنې راونې دي د دې متعلق پرینه میش د اتمنځي جرګه شوې وه. دا نن بیا یو ورته د فوجي او د طالبو چې کوم د جغنم او د جنت کوم دی فضا سره راونه کړي دو نن په بلال جماعت شه په میرلی شه د وزیرستان په حالات باندې جرګه وشوله. نن الحمدلله د میش جرګه وشوه د ټول وزیرستان چې د کوم نوي حالات جوړ شوي وي بالخصوص د شوې د سپینوام او د تخیل دا نن بیا یو ورته د فوجي او د طالبو چې کوم د جغنم او د جنت کوم دی فضا سره راونه کړي دو نو په هغه کې نن یو ورته بیا په تحصیل شوه شمالي وزیرستان کې طالبونه د هغې غرې نه مزایل پر ولي چې دلته په علام خیل کې کوم کور نیولی دی فوجه چې هغه کور دغه مټې واخوته دی پابند مزایل کو هغه مزایل ارڅي د میژ علام خیل چې باجان نامیږي هغه په دال یار تیرې ده په دغه روډه باندې مزایل روغی دولته ولګېده په ده باندې چې دی په ځیکي باندې ختم شو. نو دغه خلک چیرې د میژه د عامې خلکې په غام باندې ونه دردېده دغه خلک کله د میژه په غام باندې خفه نه شه د میژ د خور د مور په چیغې د میژ د خور د مور په سیرې باندې کله دغه خلک خفه نه شه. نو پارین درې ورځې نه دي تېرې چې جماعتینه سکولینه اسپتالینه بازورینه یې ړانګ کړل دغې طالبو یو دوه ډازینه پې کړل دا بل ارچک شه فوجي دغه وطن ړانګ کړ نن دا یعنې درې ورځې نه دي وتلي چې دغه وطن یې بیا یې د میژې کښلی ژوند دی په دغې جنګ کې چې دی ته هېڅکله تکلیف نه راسي دغه ځون په حق باندې ورسېده. نو همیشه د دغې خلکې دغه وینې په کیکر کې چې پراتی دي دا وینې د یوه پښتونه دي نو همیشه د دی دغې فوجي او د دغې طالب د په جنګ کې یا د دی چې کوم دولته په دا خوب را باندې کوم پراکسي پروګرام راوندی په دغه کې همیشه د پوره د میش خلکو د میژ عام خلک مړېږي که میژه و ځون ته سوچ ونه کړي میژه ایز کوم و دا ته فکر ونه کړي چې دغه طالب و فوجي دوه سره د پښتانه په نسل کشي راوندي په نسل کشي لګیا دي نو هغه پوره میژ مړېږي په دا نمونه ته میژ مړېږي او همیشه و داسې په بېرحمه مرګ باندې میژ درېږي. په نومه د خدای چې ډېر مهربان او بخښونکی دی نن په بلال جماعت شه په میرلی شه د وزیرستان په حالات باندې جرګه وشوله په هغه سیاسي ګوندې برپور حساب وخوستله په دا نامه کښې هغه د قوم په تکلیف شه د عوامو سره د قومي مشرونو سره د مختلفې تحریکې سره هر سیاسي پارټۍ ښه شرکت هغه کړی دی ښه موجودګي یې ظاهره کړې ده خپل مشرون یې دا ځای صوبایي او مرکزي د پاکستان په لیول باندې مشرون وزیرستان ته راوستلی دي د وزیرستان د فایدې دپاره ډېر تیاره یوه کړې ده. ودرې شوه د هغه چې په د تخیل تحصیل باندې نن حالات ډېر سنګین دي ډېر سخت دي میژ د تخیل تحصیل عوامو سره اظهار خیال ښه ده یکجهتي مو د هغې سره خو هغې سره په رابطه شي که چیرې په خپل واک باندې حکومت اپریشن بند نه کوي میژ به برپور په سیاسي انداز باندې د دغې مخالفات غکي او د دغې عوامو سره ووي شوې د سپیموم په حالات باندې د میژ نظر دی هغه جرګې خپل لوکل و سره لګیا دي که کامیابې شوې ډېره ښه که کامیابې نه شولې میژ سیاسي خلکو انشاءالله په هر لحاظ یې دغې سره ویلوړ وي دغې سره و میژ ملاتړي وي او نېره کوم ګوندي نه دي یا روغلي نه دي خو میژ سیاسي اتحاد دی په شمول عوامي نشنل پارټۍ میژ سره صدر و سیکرټري میژ ویلوړي دوله پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلعي صدر یې میژ سره رحیم داوړ ویلوړ دی میژ ټول ګوندي نه ته دغه اپیل کي چې تاسو د وزیرستان پارټیم کې پاسون شه یا په جرګه شه برپور شرکت وکړي. ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد نن الحمدلله د میژ جرګه وشوه د ټول وزیرستان چې د کوم
نوي حالات جوړ شوي وي بالخصوص د شوې د سپینوامو د تخیل په باندې تفصیلي خبرې وشولې. په شمیش دا مطالبه وکړه چې کومې خلکو ته نقصانات رسېدلي دي بالخصوص که جماعتونه دي مارکیټونه دي کیرونه دي دې خلکو ته تاسو په ښه طریقه سره خپل معاوضه ورکړئ ته بلکې د جماعتې په باره شمیش دا ورته ویلې چې دا جوړ یې کړئ و آینده دپاره د جماعت په خلاف باندې چې داسې نمونه کاروایي ونه شي دی میش ته انشاءالله تسلي وکړه چې جماعتې ته میش د طرفه نه نقصان یې نه رسېږي و انشاءالله چې کوم د جماعتي ضرورات میژ ورته جوړوي خو د منځه د اودسه دپاره د کرفیو په باره کې باقاعده دی یوې چې انشاءالله العزیز د سبا ورځ کرفیو نه وي د اتوار په ورځ به کرفیو وي خو انشاءالله 5 بجې یا 6 بجې ته مخشه ختم کیږي باقی انشاءالله ارتین کې جمعه سے کرفیو چې کیم دا باقاعده په دې نرمي وي د 12 بجې راس 9 5 بجې پرې دا شي 12 9 د 5 بجې پرې د شپې کرفیو صرف وی نه راوي په دې نرمي وي. باقی د میش د وزیرستان د ترقیاتی سکیمې په باره کې دا ویل چې د صوبایي حکومت صرف د کمیټې هوښتل انتظار دا چې اسټم یا غش انشاءالله ترقیاتی سکیمې میژ کولو خلاوي دا رنګ د نادرا ولا چې کیم روډ دا په باره کې میژ مطالبه وکړه چې د باندې ولغونه توسیا داسې په خپ پښتینه جوړ کړي ته انشاءالله اروډیا دی وی چې د پرمیش پیسون جوړه کړی دو دا غوینو روډ خلاصوي میژ خپل چې کیمه د سیفټي دی ولې زون سره جوړ کی. باقی چې سمرا د میژ د کندرونه ولا خبره دو د سنا ولاد ول اه بنده میژ کلاکه مطالبه وکړه او میژ دا وتاویل چې کیمو غا کلیر شوی دی ازر نظر وته چالو کې دی انشاءالله میژ ته تسلی وکړه چاوي وته چالو کوي. باقی چې د میژ نه را کیمه غادي د هسپتال ولا او نه را چې کیم د میژ د برګنې ولا د گاډي په باره کې په بنا تفصیلی خبره وشول انشاءالله العزیز په جرګه شه د میژ ته داسې خاص منفي خبرندو کړي او باقاعده انشاءالله العزیز د ملک اکبر خان په باره کې سستی د دینه و د میژ نشوي او په 13 جرګه شه میژ مطالبه د یو کمیټې کړي و چې میژ وسه اتمنځای څلور 15 کسون د تاکاوي ای جی او سی سره د ډي سی سره او د ډي پی او سره میژ غوښتي چې کیمه د یو جرګه کې سوي میژ د معلومات ورکوي چې دا میژ تا کلیر کړي ا کمیټې انشاءالله میژ په داسې ورځ شه جوړوي به د سره باقاعده په دې باندې نوستای کی واخر دا میژ چې د کومې علاقې شه یا پرېشنې راونې دي دې متعلق پرینا میژ د اتمنځي جرګه شوې وه او بیا نن د جی او سی صاحب سره جرګه وه یو په ټولې نه مخکې میژ د تخیلې چونکې هغه خلک یې استله شوه او هغې خبره مې ډسکس کړه نو انشاءالله هغه د یقین دهاني روکړه چې نن 5 بجې ته به انشاءالله د اپریشن پی راشي او دې نه بعد به دغه خلک خپلې کلیې ته واپس کیږي نو امید ده انشاءالله چې سبو رسې به ټولې خلک واپسي هغې خپل کلي ته وشي او علاقه به دی ته کلیر وي د 5 بجې رسې. دویمه د سپیمو مولا وویل چې هغه به انشاءالله کلیر وي او هغه کرفیو سلسلې د هغه به ټولې ځینې ختمې شي نو سبو رسې به امید ده چې هغه حالات نارمل شي او بله د شوې متعلق یا دغې